د کہانی شروعات د سن 1970 نه کېږي. په دې وخت کې یوه ښځه په زخمي حالت کې په توخېدو په ملاسته باندې په ځنګل کې روانه وه. د کوم نه چې داسې لګېدل چې دا چېرته د څه خوفناک څه د خپل ځان بچ کوي او منډې وهي. په دې وخت کې هغه په سترګو باندې ړنده شوې هم وه او د سړي په وجود باندې زخمي شوې هم وه چې صرف چې دا هم په هغه ځای کې مړه شي. د دې نه پس دا کهاني پوره 13 کاله مخکې لاړه شي چې اوس موږ په لندن کې ډاکټر بیل ګورو. په دې وخت کې د ټریف آیل نومې کمپنۍ مشر و. د کمپنۍ دا کار و چې دوی به د 13 کالو راځي مسلسل په یو عجیبه او خطرناک بوټو باندې ریسرچ کوو. په مستقبل کې داسې وخت راغلی و چې په دنیا کې تیل او ګیس دواړه ختم شو. اوس په خلکو تیلو د ضرورت پوره کولو دپاره د بوټو نه تیل اغوستل. د هغوی نه به چې کوم هم تیل رووتل نو هغوی به دنیا ته هېڅ قسمه څه نقصان نه ورسو. خو په دې کې دا مسله وه چې څومره هغه بوټي بېدمن وو همهغومره خطرناک هم وو. ډاکټر بیل ته په دې وخت کې دا خبره یاده شي چې 13 کاله مخکې چې کومې ښځې په هغې بوټو باندې تحقیق کوو نو ورځ هغه په خپله باندې هم د هغې ټریفټ نومې بوټو ښکار شو هم په هغه ځای کې یې مړه کړه. ورځ بیل د خپلې اسسټنټې لوسي سره یو ټریفټ د چک کولو دپاره لاړ شي ولې چې هغې په دې وخت کې څه غیر څه معمولي حرکتونه کول. په دې وخت کې هغوی ته د یو کس د چغې اواز راشي چې بیل او لوسي د مغز دا کس د بچ کولو دپاره ورپسې دننه لاړ شي او کس ناڅاپه په لوسي باندې حمله وکړي. بیل د هغه د پوهولو کوشش شروع کړي چې دا علاقه خطرناکه ده دې ځای د مخې څخه یې لاړ شه. خو دې نه مخکې چې هغه نور څه باندې پوه شو د ټریفټ یو شاخ په زوره باندې د بیل په مخ باندې ګزار وکړي چې په دې سره د مغز سره سکیورټي ګارډ هغلته کې راشي او هغه لیونی سړی په قابو کې واخلي. لوسي خپل مشر د مغز سره هسپتال ته بوځي چې هلته کې د چیک اپ نه پس ډاکټران دغه په سترګو باندې پټۍ وتړي او دې سړي هغه ته ووایي دا پټۍ موږ 40 غنټې بعد لرکو او بیا پته لګي چې ستا سترګې ټیک شوي دي او که نه. ډاکټران بیل ته دا خبره هم وکړي نن به د شپې په اسمان کې موږ ته یو عجیبه منظر میلاویږي د کوم نه چې به داسې لګي که چېرې په اسمان کې څوک ډزې کوي. یو څو غنټې پس په پوره اسمان کې تیاره شي چې په دې وخت کې دنیا ټوله خلک بار ته روزي هغوی هغه ښکلي منظر ته په کتو شي او د نیوز چینل والا هم هغلته کې راغلي او د کیمرې په سترګه کې دا ټوله منظر قید کوي. په جزونه کې ناست مسافر هم هغې جیبې رڼا ته په تماشې وي چې په هغې مسافرو کې ټورنسټ نومې یو کس ښه په سور کې وده وي او خپل خوب پوره کوي. ناڅاپه ښه رڼا په مزه باندې تیزه شي او تر دې حده پورې سیوا شي چې ټول په ټوله د ریډیو د ټي وي سګنل یې بندې کړي. کوم خلک چې هم هغه رڼا ته په تماشه وو په د هغوی په سترګو باندې چې کله هغه شواګانې پروزي نو په دې سره هغه ټول په ټوله خلک ړانده شي. او څو غنټې پس په هسپتال کې چې کله بیل سترګې کولو نو هغه ته د باره د خلکو چغې راشي. هغه بار ته د راوتو کوشش شروع کړي چې دا بار څه چلو شو خو چې په دې وخت دا په سترګو باندې پټۍ لګېدلې وه هغه په څه باندې هم نه پوهېده چې اخر مجبوراً هغه پټۍ کولو کړي چې دې سړی هغه حیرانه پاتې شي چې ما له سترګې خو لا اوس هم ټیک دي. په هسپتال کې بیل ګوري چې تقریبا هر یو کس ړوند شوی دی او هر طرف ته غوبل جوړ دی. په دې وخت کې د خپل لیبارټرۍ خیال راشي که چېرې زما درې به هغه ټریفټس بار ته رووتل نو په دې سره به هغوی د دنیا نه د انسانان ختم کړي او بیا خو ماته دا هم پته ده چې هغه په څومره تیزۍ سره خورېږي. بل خوا په جز کې ټورنس د خلکو په شور باندې راپاڅېد چې کله هغه خلکو ته پام وکړي چې مسافرو سره پایلټ هم ړوند شوی دی نو په دې سره جز په ډېرې تیزۍ سره د ځمکې اړخ ته روان شي. د خپل ځان د بچ کولو دپاره سرخانې ته لاړ شي او هغلته کې د ځان نه اخوا دېخوا د سیفټي والا جیکټ یې کېږدي صرف په یو څو سکنډه کې هغه جز ځمکې ته لاړ شي او په دې سره په هغې کې موجود ټول په ټوله خلک مړه شي سیوا د ټورنس نه صرف معمولي زخم باندې بچ شي. او بل خوا کله چې د ریډیو والا ریپورټر راپوش کې راشي نو هغې ته را پته ولګېږي چې زه خو لا اوس هم په ریډیو سټیشن کې یم چونکې په دې وخت کې په بلډنګ کې دننه وه د دې وجې د هغې سترګې محفوظه پاتې شوې وې. هغه چې کله بار ته روزي نو ګوري چې په سړکونو باندې هر طرف ته ړانده خلک منډې وهي راوهي. چې کله بار ته روزي نو یو ړوند پولیس والا په دې باندې تمانچه کېږدي او د هغې په زور باندې ورته دا خبره کوي ما کور ته بوځه چې په دې وخت کې بیل هم هغلته کې راشي کوم چې په دې وخت کې د خپل لیبارټرۍ په اړخ باندې روان هغه د خپل دماغ نه د کار په اخیستو سره د پولیس وال نه دا بچ کړو بیا دغه دواړه د هغه ځای نه روزي. په لاره کې جو بیل ته دا خبره وکړي هم یې لاول وایټ هاوس ته تګ پکار د دې دپاره چې موږ ته د ښار د صورتحال په باره کې پته ولګېږي چې دمغه سړي دوست دغه ځای په اړخ باندې روان شي. په دې وخت کې د ټریف آیل کمپنۍ په لیب کې کوم والټر نومې کس چې موجود و هغوی په خپل قید کې اخیستلو هغه د خپلې کمرې نه بار ته روزي. هغه ګوري چې په لیب کې موجود ټول په ټول خلک ړانده شوي خو چونکې په کمره کې بند و د دې وجې هغه د هغه شواګانو نه بچ شوي. والټر د مغز سړي خپل لیونتوب د وجې هغه ټول په ټول ټریفټس را ازاد کړي او کله چې جو او بیل وایټ هاوس ته ورسي نو هغوی هلته کې ګوري چې هغلته کې خو بېشمار ړانده خلک راوځای شوي دي او مسلسل په وایټ هاوس کې د ورننوتو کوشش کوي چې په دې سره دغه ځای ړانده سکیورټي ګارډ په هغوی باندې ډزې شروع کړي. په دې سره بیل او جو د مغز سړي دغه ځای نه په منډه شي او هلته کې د پولیسو ګاډۍ راپټ کړي او بیا د لیبارټرۍ په اړخ باندې روان شي. کله چې دوی لیبارټرۍ ته ورسي نو هغلته کې د مخکې نه ښه پوره تباهي شوې وه ټول په ټوله ټریفټس ازاد شوي وو د ده کسان یې وژلي وو. په دې وخت کې بیل ته د خپلې اسسټنټ د لوسي او دغه ظالم کس لاش هم میلاو شي کوم چې ټریفټس ښکار شوي وو. بیل زر زر په خپل دفتر کې موجود د کمپیوټر خوا لاور شو په هغه کې عجیبه غونډه کې د اواز ریکارډینګ اورېدل شروع کړي. څو چې ترې هلته پوه شو چې دا سړي نو بیل ورته ووایي دا په اصل کې ټریفټس اواز دي او زه ډېر وخت راسې په دې باندې تحقیق کوم چې دوی اخر په کومه ژبه کې خبرې کوي. په دې کې هغه ته د خپل پلار یاد راشي کوم چې په کور کې په مکمله توګه باندې اواز و. په دې سره دغه دواړه د مغز سړي په خپل ګاډي کې د جو د کور په اړخ باندې روان شي چې هغلته
دلته کې خپل پلار پسې د بلها ګرځېدونه پس په ځای کې ورته هم هغه ملو نشي ناڅه په دوی د ځنګل دا اړخه د چا چغه راشي او چې کله دوی غلطه کې ورشي نو هلته کې جو په خپلو سترګو باندې خپل پلار د مرګ په حالت کې وویني چې په دې سره د هغې مازغه کار پرېږدي چې کله واپس را روان وي په پل باندې دوی ودرېږي او چې کله ښکته ښار ته پام وکړي نو دوی ګوري چې ټریفټس په پوره ښار باندې قبضه اچولې ده هغوی خلک وژل خو دې باوجود بلو جو ریډیو سټیشن ته ورسي هلته کې چې اوس څومره هم خلک بچ وو هغوی د ریډیو په ذریعې سره هغوی خبردار کړي چې ټریفټس راوتلي نو د هغوی نه تاسو ځانونه بچ وساتئ بل خوا ټورنس چې کله د وزیر اعظم دفتر ته ورسي نو هغلته کې هغه ته د وزیر اعظم اسسټنټ هیلډا پلنده میلو شي او چونکې په هغه ځای کې څوک هم موجود نو په دې سره ټورنس ته داسې ولګېږي چې حکومت اوس ختم شوی دی او کیدای شي وزیر اعظم هم مړ شوی دی بیا دغه ذهن ته یو خطرناک خیال راشي چې زه به اوس په دې پوره ملک باندې حکومت کوم د مخ سرې د پولیس ګاډي او بلها وسله راوځي کی او هیلډا ځان سره د کبو نه پس خپل میشن پس روان شي پس باندې بل چې کله د ریډیو سټیشن نه بار پام کې نو هغه ته یو د ایمرجنسي والا تمانچه په نظر راشي چې په دې سره هغه د مخ سرې جوړه پاسي دا خبره ورته وکړي چې موږ د مرستې لپاره سیګنل راکړی دی موږ له د مخ سرې غلطه کې تک پکاري چې دوی حالت کې ورسې نه ګوري چوکس لاندې کسان ځان سره کړي دی سرکاري امارت کې برداخلي او سکیورټي افسران لګیا دي او دوی درول مسلسل کوښښونه کوي هغه پاسل کې څوک بل څوک نه بلکې ټورنس د کم چې دا مقصد چې زه لاندې کسان استعمال کوم په دې سره پر حکومت باندې قبضه وکم کله چې غلطه کې بلو جو خپل شناخت هغوی ته وایي نو په دې سره هغوی د مخ سرې په بلډینګ کې د برداخلي دوی اجازه ورکړلی شي هلته کې میشن لومې وخت دوی ته دا خبر وکړي موږ په دې ځای کې اوس ژوندي اوسېدو کوشش کوو او که چېرې دلته کې ړانده خلک رانه وتل نو بیا به حالات د مخ سرې د قابو نه بار شي بل هغوی د دې خبرې نه خبردار کړي ټریفټ اوس زموږ د کمپنۍ نه آزاد شوي دي هغوی انسانان د خوراک په توګه باندې استعمالوي چې په دې سره هغوی نور هم ویریږي د شپې په وخت کې ټورنس سره د بلها وسلې دغه بلډینګ بار راشي چې هلته کې هغه ته کوکر نوم یو سړی میلو شي کوم چې د خپلو ملګرو سره رایزوی شوي په دړندو کسانو مرسته یې کوله ټورنس هغه په دې خبره باندې پوه کړي موږ به اوس په دې بلډینګ باندې قبضه کول غواړي دې دپاره چې دا ټیک کسان موږ په خپل کنټرول کې واخلو په دې سره بیا دا ټول ملک زموږ کوکر دغه په دې خبره باندې عمل وکړي هغه د خپلو کسانو سره دې بلډینګ په بل ور باندې ور داخل شي په دې وخت کې بل چېرته کې تلو دپاره خپل ګاډی تیار چې جو دې د پوسې کې ته چېرته کې روان چې بل ورته ووایي زه د خپل پلار خواله روان یم ولې چې هغه په خپله باندې هم د کلونو نه زه په هغه ټریفک باندې تحقیق کوي او کیدای شي هغه اوس دغه ټریفک نه ځان د خلاصولو طریقه معلومه کړي بل جو ته دا خبر وکړي ته راسره ځي او که نه چې ورته په دې خبره باندې انکار وکړي ما ته دې د ړندو خلکو ضرورت دی چې په دې سره بل اک یوازې روان شي بیا په دې وخت کې ناڅاپه کوکر سره د خپلو کسانو هغلته کې راشي او هغلته کې د بل سره ټوپه ټوله خلک اغوا کړي کله چې کوکر کسان د جو د ګیرولو کوشش وکړي نو په دې وخت کې بل د هغې د بچ کولو دپاره روان دي شي خو په دې وخت کې ټورنس د کرنټ په ذریعې سره هغه په ځمکه باندې راوغورځوي بیا خپلو کسانو ته حکم ورکړي ټوپه ټوله ړانده کسان یو ټیک کس سره یې وتړئ او بیا هغوی دوی د ړندو کسانو سره یې کښېني د دېر څه پرېږدو سره بل له سخته غوسه ورشي خو کوکر هغه ته بیا خپله منصوبه ووایي هغه ورته ووایي دا زه خپل ځان دپاره نه کومه بلکې د دې ړندو کسانو دپاره یې کومه دوی ته اوس په دې وخت کې زموږ ضرورت دی دوی لیدل کولی شي دې دپاره دوی له پکار دي چې دا ټول د ټریفټس نه بچ کړي او ورته دا خبره هم وکړي زه اوس دا غواړم چې موږ چېرته محفوظ ځای تلاش کړو له غوندې وخت پس ټورنس دغه ټول خلک د ځان سره یو خټ سوپر مارکیټ ته بوځو دا خبره ورته وکړي وایي څومره هم سامان ستاسو په کار دې ځای نه راغستی شي وایي څنګه دوی په هغه ځای کې سامان په راغشتو کې لګیا شي دغه ټول حیرانه پاتې شي ولې چې په هغه ځای کې د مخکې نه بې شمېره ټریفټس موجود وو کوم چې د انسانانو په خوراک باندې لګیا وو ناڅاپه هغه ټریفټس په دې کسانو باندې هم حملې شروع کړي د غوندې وخت پس هغلته کې بلها کسان ووژلي شي او ټریفټس په جو باندې پکې هم حمله وکړي ورځان طرف ته یې راښکل شروع کړي خو په دې وخت کې کومه ړنده جینۍ چې دې سره تړلې شوې وه دا د هغې د بچ کولو په کوشش کې لګیا شي په دې وخت کې بل راوړاندې شي چې هغه د لیټر او د سپرې په مدد سره هغه ټریفټ ته اور ورولګوي چې په دې سره د جو زندګي بچ شي په دې سره په دې وخت کې یو ټریفټ د خپل شاخ په ذریعې سره په هیلډا باندې ګزار وکړي چې په دې سره هغه هم په موقع باندې مړه شي د ډېر څه پرېږدو سره کوکر ته دې خبرې احساس وشي چې ټورنس دا منصوبه په مکمله توګه باندې غلطه ده خو د مغز سره اوس دغه ځای د موجودو خلکو هتکړۍ کولو وکړي هغه بیا د ټورنس نه نوره وسلو غواړي دې دپاره چې موږ پرې د ټریفټس مقابله وکړو دې سره هغه دا اعلان هم وکړي یو زما ټول نه خاص کس بل دی چې دې پرېږدو سره ټورنس په سوځېدو شي هلته کې د وتو نه پس دغه ټول په ټوله په بلډینګ کې پناه واخلي ټورنس د خپلې چالاکۍ نه کار په اخیستو سره د جو خواله راشي او دا خبره ورته وکړي کوکر دا غواړي چې ته د ریډیو په ذریعې سره ټول په ټول ژوندو خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دلته کې راشي خو په حقیقت کې دا منصوب په خپله باندې د ټورنس وه هغه دا غوښتل چې زه له ځان سره زیات نه زیات کسان په دې کې شامل کړم دې دپاره چې زه په هغوی باندې حکومت وکړلی شم خو چونکې کوکر په هغې مارکېټ کې ټولو هتکړۍ کولو کړی وي دې د به یې جو ته داسې ولګېږي چې هغه یو ښه انسان دی د وجې هغه په ریډیو کې دا اعلان شروع کړي ټول په ټول ټیک خلک دې دلته کې راشي صرف په یو څو ګنټو کې هغلته کې زرګو په تعداد کې خلک راجمع کېدل شروع شي او بل خوا ټورنس هم پټ په پټه د کوکر ټول په ټوله کسان خپل ځان ته راړولي هغه بیا بل او کوکر په خپلو کسانو باندې رونیسي او ځنګل ته ولیږي دې دپاره چې دغه دواړه دې ووژلي شي کله چې ټورنس کسان دغه دواړه د ګاډۍ نه راکوز کړي نو ناڅاپه ټریفټس په هغوی باندې حملې وکړي چې په دې سره هغه ټول په ډېر بد مرګ باندې مړه شي بیا بل او کوکر په ساده طریقې سره هغه ګاډۍ راسټارټ کړه او د هغه ځای نه منډې شروع کړي په دغه درس غوبل کې د هغوی نه هغه ټیپ ریکارډر هم په هغه ځای کې وغورځېږي چې د غونډې کې مخکې تو نه پس دوی ته د هغې ټرک تیل ختم شي چې په دې سره اوس دغه دواړه مجبوراً پیاده تګ شروع کړي په دې کې ټورنس د بل نه غورځېدلی
ګرځېدلې ټیپ ریکارډر روچت کی او جو ته دا دروغ وایي ویټریفټس بل هم مړ کا چې په دې سره د جو زړه مات شي ولې چې دغه اوس په مزه مزه باندې دغه سره مینه پیدا شوې وه. په توترو کې بیل او کوکر یو چرچ ته ورسي چې هلته کې د ورسېدو نه پس بیل کوکر په هغه ځای کې پرېږدي او خپل پلار له کور ته تلو فیصله وکړي ولې چې په دې وخت کې په ټول دنیا کې صرف دغه پلار و چې دې مسلې حل روباسلی شو. په دې کې جو دا شک شروع شي چې کیدای شي ټورنس د قسطه بیل او کوکر دواړه مړه کړي دي د پاره چې په خپله باندې دې ټولو لیډر جوړ شي چې د وجې هغه دمغه سرې د خپل ریډیو په ذریعې سره دا اعلان وکړي څوک هم دې ځای ته رانشي ولې چې په دې ځای کې هم اوس خطره ده. کله چې ټورنس ته دا اعلان ورسي نو هغه د غصې د لاسه لیونی شي او خپلو کسانو ته حکم ورکړي په دې نه هم دا ملک خلاص کړي. جو د هغوی نه منډې شروع کړي په دې سره د بیل سامان هم د ځان سره یوسي. ټورنس کسان اوس په هغې پسې لګېدلي وو او دې په هر ځای کې کتل چې په دې وخت کې د ټروی نوم یو کس هغې ته پام شي چې دا خو د بس د شاته نه پټه شوې ده. خو په دې کې د حیرانتیا خبره دا وه چې ټروی په هغې باندې ډز د کولو په ځای باندې مرسته ورسره شروع کړي. هغه دی له یو بیټري ورکړي په دې خبره باندې وي د مخ سره دې ځای نه منډه کړه. جو اوس دغه ځای نه منډه کړي خو په لاره کې هغې ته یو ډېر غټ ټریفټ میلو شو په دې باندې حمله وکړي. دا ترې نه په ډېر مشکله باندې خپل ځان بچ کړي او یو ګاډي له ورسي د هغې سټارټ کوو نه پس دا ځان سره یې بوځي. بیل دې ته د مخکې نه د خپل د پلار کور پته ورښودلې وه دې د وجې داسې د پسې د هغلته کې سفر شروع کړي او بل خوا بیل پیدل ایک یوازې د خپل کور په اړخ باندې روان و. په دې وخت د خوریانې د کوم نومونه چې سوزن او ایموجن د دې پام شو په ده باندې ډزې شروع کړي چې دې هغه دواړه په دې خبره باندې پوه کړي زه ستاسو دښمن نه یم چې په دې وخت کې ده ته دا پته ولګېږي چې ټریفټ د دغه دواړو مور او پلار وژلي دي. بیل اوس دغه دواړه هم د ځان سره کړي چې په لاره کې ناڅاپه د دوی مخې ته یو ګاډی راشي کوم چې په اصل کې د بیل پلار و. کله چې دی خپل پلار ته پام وکړي چې لا اوس هم ژوند دی نو په دې سره ده ته له غونډه کې سکون میلو شي. دوی بیا د دوی کور ته لاړ شي چې هلته کې دوی دا پته ولګېږي چې بیل پلار خو د ټول کوره د کرنټ والا تارونه راته وکړي دي دې دپاره چې دننه ټریفټ پکې را داخل نه شي. کور ته په دننه ورتلو سره حیرانه پاتې شي ولې چې جو د مخکې نه د دوی په انتظار وه. دواړه چې کله یو بل ته پام وکړي چې دواړه ټیک ټاک و نو په دې سره هغه دواړه سخت خوشحاله شي. په سبا باندې بیل د خپل پلار لیبارټرۍ ته لاړ شي چې هلته کې دغه پلار ته دا خبر وکړي ما سره اوس په دې وخت کې یوه ښځه ټریفټ په قبضه کې ده او زما دا منصوبه ده چې زه به د نر ټریفټ نه سر را بیلوم او بیا به پکې داسې بیماري به راچوم چې په دې سره به دا بیماري په هغه ټریفټ کې خوره شي او په خپل مرګ باندې به مړه شي. خو د هغې دپاره ماله به د نر ټریفټ سر پکاري. اوس ټریفټ دغه سر د راوړلو دپاره په خپله باندې ورپسې روان شي چې مخکې تلو سره هغه ته په یو ګودام کې یو ټریفټ اواز راشي او په مزه مزه باندې په هغې کې ور داخل شي چې ناڅاپه هغه ته را پته ولګي چې سوزن هم زما په ګاډي کې پټه شوې وه زما سره یې راغلې ده. بیل د هغې نه ناراض شي خو په دې وخت کې یو خطرناک نر ټریفټ په سوزن باندې حمله وکړي. بیل په هغه باندې ډزې شروع کړي په حیرانتیا سره په هغه باندې د ډزو هېڅ قسم احساس سره ونه شي چې اخر هغه همت وکړي او ورودانګي په بیا په خپل لاس باندې هغه له سر دړې وړې کړي چې په دې سره هغه نر ټریفټ مړ شي. بیا بیل او سوزن په شریکه باندې هغه سر د بیل پلار له ورکړي چې بیل پلار د دغه دواړو په ژوندي لیدلو سره سخت خوشحاله شي. خو دې سره یې بل طرف ته ټای ټورنس ته د بیل د کور پته ورښودلې وه ولې چې هغه ته را پته نه لګېدله چې دا له جو ملګری دی. اوس ټورنس د خپلو کسانو سره د دوی د کور په اړخ باندې را روان شي چې په دې وخت کې د بیل پلار په خپل لیبارټرۍ کې دغه ټریفټ اواز را شروع کړي کوم چې هغه ریکارډ کړی و. دغه اوازونو په اورېدو سره هغه ښځه ټریفټ له قابو نه بار شي چې په قابو کې د ارویستو دپاره د بیل پلار هغه له شاټ ورکړي. په دې سره هغه ناڅاپه د هغه نه لاس راښکي او په زوره باندې چغې شروع کړي چې د هغې اواز په اورېدو سره بیل د مغز سره هغلته کې ورشي او هغه ټریفټ باندې ډزې وکړي. خو تر هغې پورې ناوخته شوی و د هغې زخر د دې پلار په وجود کې ور داخل شو د سره وایي چې هغه په موقع باندې مړ شي. په دې سره بیل سخت خفه شي ولې چې هغه ښځه ټریفټ هم مړه شوې وه په کمې کې چې د پلار هغه بیماري به راچولې وه. اوس د ټریفټ د ختمولو اخري هم موقع له دوی نه تلې وه. بیا بیل د خپل پلار لاش د خپل کور په خوا کې ښخ کړي چې په دې وخت کې د خپل پلار په لیبارټرۍ کې ده ته یو عجیبه غونته کې ماسک میلو شي. په دې سره هغه د خپل ورکوټوالی را یاد شي چې د یوې قبیلې والا د دې ماسک په اچولو سره د ټریفټ نه خپلې سترګې بچ کړې وې. په سبا باندې ټورنس د خپلو کسانو سره دوی په کور باندې حمله وکړي ولې چې هغه دا غوښتل چې دا ټول په ټوله دې زما قیدیان شي. بیل ته دا خبره وکړي زه صرف ستا نه دا معلومات غواړم چې ټریفټ څنګه مړه کړو. په جواب کې هغه ورته وایي ما ته خو دا په خپله باندې هم پته نشته ګینې زما نه به دا پلار ولې مړ کړو. په دې ټورنس په ډېره غوسه کې هغه له 30 ګنټې ټیم ورکړي او دې سړي ته دمکې ورله هم ورکړي وایي که چېرې تا دا مسله حل نه کړه بیا دې زما نه څوک هم نشي بچ کولی. بیا هغوی دا ټول هم په دغه کور کې بند کړي چې په دې وخت کې بیل ته ډېر زبردست خیال راشي. هغه دوی ته وایي په سنه طریقې سره موږ له به دغه ټریفټ ریکارډ د کوره بار چلول پکار دي دپاره چې باقي ټریفټس هغلته کې راشي چې په دې سره به ټورنس کسان هغوی سره په جګړه کې مصروفه شي او موږ به دې ځای نه وتښتو. سوزن په خاموشۍ سره د کړکۍ په ذریعې سره بار شي او په ډېرې بهادرۍ سره هغه ریکارډ د کوره بار کېږدي چې په لږ غونتې وخت کې بې شمار ټریفټس د دوی د کور په اړخ باندې را روان شي. ټورنس په دې سره ډېر ویرېږي او بیا خپلو کسانو ته حکم ورکړي دې سره خو به ګورو خو بیل او دا خاندان مړ کړي چې په دې وخت کې ټرې هغلته کې ورشو د قص داسې ډزې وکړي چې په دې سره ټورنس ته داسې ولګېږي که چېرې هغوی مړه شو. په دې وخت کې هغوی هغه ماسکونه په خپل مخ باندې ږدي او بیا پرې د ټریفټ د ښاخونو اوبه اچوي او په مزه مزه باندې همدغسې دغه ټول وکړي. بل خوا بار هغه ټریفټس د ټورنس ټول په ټوله کسان ووجني او چې کله دوی بار ته روځي هغوی ورته څه هم ونه وایي او دې نه پس ټورنس هم په خپله باندې هغه ټریفټس ښکار شي. د دې موقع د فایدې په اخیستو سره سوزن ایموجن او ټرای د ځای نه په تښتېدو کې لګیا شي چې په اخره کې هغوی د یوې کښتۍ په ذریعې سره یوې محفوظې جزیرې ته روان شي دې دپاره چې موږ د ټریفټ نه د همیشه دپاره خپل ځانونه بچ کړو یوه نوې زندګي شروع کړو. تاسو ته
نانا कहानी सिंगा लगे था ما تخبل قيمتي راي بكمنت كزرور راكي ملا بيجو با باونه بفيديو سرا ما لراكي إجازة باي باي.